د بلخ ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس له 18 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د فوټبال سیالیو د ترسره کېدو څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د غوره لوبغاړو د وړتیاو د ودې او پراختیاو د فوټبال ملي لوبډلې ته د هغوی د لارموندنې په موخه دغه سیالۍ په لار اچول شوي دي چې د بلخ ولایت په کچه د 14 ولسوالیو د فوټبال ټیمونو ترمنځ به ترسره کیږي. مسابقات ولسوالی‌ها به افتخار تیم ملی عبدالسال افغانستان به افتخار از این مسابقات راه اندازی شده که 14 ولسوالی در این شرکت کرده که متاسفانه 4 تا از تیم ندادن، 10 تیم اشتراک کرده در این مسابقات که 14م بازی است. امروزه در سینای استادیوم جریان داره این مسابقه. ورته مهال د فوټبال دغو لوبغاړو د ځوانانو د ودې او پرمختګ او د ورزشکارانو د نوښتونو په رامنځته کولو کې د دغو سیالیو اهمیت ته په اشارې د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د ټولنیزو ننګونو د حل او د ورزشي پروګرامونو د ودې په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. مفاد این تورنمنت که است برای رشد جوانای فوتبال دیگه خیلی تاثیر مثبت داره. جوانان رشد میکنن. خوشی به این است که جوانان ما همچون میاین از ولسوالی به ولایت میاین مسابقات برگزار میکنن و یک تشکر خاص از فدراسیون، یک تشکر خاص از امارت اسلامی که همچون زمینه را برای جوانان مساعد ساخته است. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د بلخ ولایت د ځوانانو په ځانګړې توګه د فوټبال د 18 کلو کم عمره ځوانانو د ودې او پرمختګ او د فوټبال ملي لوبډلې ته د هغوی د لارموندنې په موخه په لار اچول شوي دي.